السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی ده چې د خلیفه الامام صاحب په یو بیان کې راځي، هغه وایي یو عالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته راغلی و، بیا چې رخصتیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تحفه ورکوي، دوه سیبان ورکوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا یوسف ستا دی، یو د کابل و حضرت صاحب مبارک ضیاء المشایخ رحمت علیه ته ورکړه، نور المشایخ مبارک ته ورکړه. نو دا عالم چې ځي وایي ورسېږي کابل ته، بیا خپل مرشد ته نور المشایخ مبارک تجربه کوي، خپل سیب ورکوي، هغه د ده تحفه راګرځي، هغه ورته دا زما تحفه نه ده، زما تحفه کې هغه یو علامه ستنوک په جګ سوی دی. دا عالم بیا بیرته د نور المشایخ تحفه ورته راباسي چې دغه. نو دا محترم پوښتنه کړې دي چې وایي دا بیان ما کتی، یو بل عالم راسره ناست و، هغه ویل دا خبرې مه اوره. نو ده ماته وویل چې اوس دا حقیقت چې که نه دي. محترمه هغه عالم چې دا تا ته دا خبره کړې ده، موږ ورلره احترام لرو، قدر لرو، ځکه زه خو ملا نه یم، زه د علماو محب یم، الله دې ما د علماو په محبینو کې راپورته کړي په ورځ د قیامت. هغه عالم ته ووایي چې لږ څه د تصوف مطالعه او تصوف ته باید مخ ور وګرځو، نصف دین په تصوف کې پروت دی. د عالم ته ووایه چې مرقات جلد اول کتاب العلم کې ابن علي کاري رحمت علیه د حسن بصري رحمت علیه څخه یو روایت ذکر کوي چې علم پر دوه قسم دی، یو علم دی لساني علم دی، دا حجت دی په ورځ قیامت، الله جل جلاله سړي دلیل ګرځي وایي، او یو علم قلبي دی چې هغه څخه د علم باطن مراد دی، هغه نجات دی. دا چې علم ظاهر و باطن سره ملګری سي نجات پیدا کوي. نو د محترم ته تصوف ته مخه که خپله باره حقایق درته معلومیږي. نور باره زه د عالم سره څه مشکل نه لرم، لیکن دغه مسله چې پېښ سوې ده د دې به لږ وضاحت وکړم. یو شیخ مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ودرېدی، بعد سلام ورسول السلام څخه عرض وکړ چې یا رسول الله فلانکی کار کوم، اجازه ده؟ رسول الله صلی مبارک اجازه ورکړه. هغه متولي و خادم د حجرې مبارک ډېر پریشان شو چې یا رسول الله 10 کاله مې خدمت وکړي، خو زما سره په دومره انداز کې په دغه مقام کې نه یې چې را سره وغږېږي، او دا یو عالم دی راغلی درته ودرېدی، تا جواب ورکړي. نو وایي ماښام خوب وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې ورته وویل هغه چې ما ته را روان دی ژوندی مې بولي، نو د هغه سره زه د ژوندو اعمال وکړم، او ته خو د مړه په سترګه راته ګورې چې نبي مې دی مړ دی پروت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خو مړ نه دی، او نه ټول انبیا مړه دي، که مړه سوي دي دا د دې حیات قبرو بیرته ثابت دي چې ژوندي دي په قبرو کې. دغسې نو ډېرو مشایخ عظام رحمهم الله تعالی ته داسې واقعات ورپېښ سوي دي، دا چې اوس نسته، اوس حالات خراب دي. سبحان الله. خوا چې مسجد نبوي ته راکلل عاشقان راکلل، عاشقان راکلل. اوس خو دیوبندي غوندې خلک راځي، په ملایانو کې دیوبندي را روان دي، په عوامو کې خو نو د تاسو وینئ، په پتلانه کې مو را روان دي، ژرې مو خوري. نو زه خو د ماکستان په ریاض الجنه کې دا ځان ته فکر کوه، مال ولاړ څه له دغه ځای څخه، خو تر خنزیر هم بد یې، تر سپي هم بد یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم در څخه به تکلیف نشي، خو د ګناهو پلار یې راغلی ورته ناست سر ته.
نو اوس خو دغه ډول خلک ورته راځي موږ به چې شو واورو موږ کوم ادب کړی دی په سینه کې کوم محبت زموږ سره پروت دی هغه علما ول چې په کوم شانو کې چې به د رسول الله سیارت نو د رسول الله عادت به نو هغه شي خوراک نه کوه ول په دې کې موږ ته د رسول الله دغه نه رامعلومیږي چې رسول الله اسلام نه دی خوړلی نو موږ هم نه خورو دغسې نو ډېرې واقعات راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حضور ته علما کرام رحمهم الله راغلي دي هغه به له خراسان څخه هغه به د عراق څخه هغه به د یمن څخه هغه به د هندوستان څخه په پښو ورته را روان ول په پښو به د جانان کور ته راتلل او پر لار باندې به واښه خوړل نو هغو ته دغه مقامات او دغه حالات پیښېدل مولانا بجلګر رحمت الله علیه چې عالم و پاکستانی عالم و شواعظ و د ده په یو بیان کې ما په خپلو غوږو باندې اورېدلي چې صوفي جمیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې متولي و دا کسانو په دغه نویو کلو د 95 د 100 کلو په دې شاوخوا کې اوس تېره سوې ده نو وایي صوفي جمیل راوتلی و د مدینې منورې څخه مخکې په دې دښتو کې انتظار و له دې خوا چې قافله ورله وایي ده د غلجو د مولانا صاحب پوښتنه وکوله چې د غلجو مولانا صاحب چیرې دي وایي خلکو ور وښوي چې دغه دي وایي صوفي جمیل چې ورته راغلی ول واقعات په ارزي نو وایي تحفه یې ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحفه راکړې ده هغه عمامه وه لنګوټه وه پټکی و نو کوم وخت چې د غلجو مولانا صاحب رحمت الله علیه مبارک وفات کېدی بیا زامن ته وصیت وکړي چې دا لنګوټه زما سره په قبر کې دفن کړي دا د اوس د 98 کلو کې پېښ شوې واقعه ده نو دا د هغه چا زړه ته دا خبرې ولېږي چې علمي قال و حال لري دا د هغه چا زړه ته ولېږي چې تصوف ته عقیده لري دا د هغه چا زړه ته ولېږي چې د هغه سینه له معرفت او له محبته ډکه وي نو محترمه یو څه کتابونو د هغو نومان باید دا مطالعه کړول سي دا کتابونه وکتل سي نور خو دغه معلم دي او تا دا کتابونه وګوره مصباح الظلام صفحه 102 دا ابي عبد الله بن محمد بن موسى بن نعمان المراکشي المتوفي د 403 اتیا کې وفات شوی دی د کتاب دی او دغه رنګ شفاء السقام یا شفاء السقام في زيارة خير الأنام د تقي الدين علي بن په 402 اتیا کې وفات شوی دی دا کتاب مطالعه کړه باره به بیا خپله دغه ځای درته معلوم سي چا نه مني نو هغه څوک دي چا مني هغه څوک دي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته